سلامونه او نیکې هیلې د هیله اکاډمي درنو څارونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د مایکروسافټ ورډ د یو نوي درس په وړاندې کولو سره یو ځل بیا ستاسې په درانه چوپړ کې یم. بیا هم زه د مایکروسافټ ورډ پروګرام پرانیزو. دلته بلانک پیج ته بلانک ډاکومنټ ته داخلیږم. په دې برخه کې مونږ د تیر درس په لړ کې د ریفرنسز په دې برخه کې مو لیاوټ دې برخه کې وبخښئ. دلته مو د بریکس برخه ویلې وه، یو څه مغلقه برخه وه، خو خدای دې وکړي چې زده کړي مو وي. که بیا هم پوه شوي نه اوسئ کولی شئ د کمنټ له لارې موږ په جریان کې پرېږدئ. انشاءالله په لا ساده توګه به وشو کولی شي تاسې پوه کړو. ښه، دلته لاین نمبرز او هایفنیشن دا دوه برخې دومره کارآمد نه لري، خو بیا هم وایو یې. دلته راځم خپل متن درجومه. مثلا دا برخه ما درج کړه لاین نمبر. لاین نمبر څه کار کوي؟ دلته راځي کانټینیوس، یعنې همداسې د یو بل پسې ادامه دې ولري. او ریسټارټ ایچ پیج په هره صفحه کې د ریسټارټ ایچ سیکشن چې دلته مو ویل چې سیکشن څنګه ایجادوو، په هر سیکشن کې د بیل ایجاد شي په دغه شکل. که چیرې تاسې وغواړئ چې هرې کرښې ته لاین نمبر ورکړي، له دې څخه کولی شي. هایفنیشن څه کار کوي؟ په پښتو کې یا په دري کې موږ ورته دش وایو، شاید تاسو ورسره بلد اوسئ. متن انتخابومه، دلته راځم هایفنیشن اتوماتیک د باندې کلیک کوم. دلته وګورئ دغه پکچر کې موږ ته هایفنیشن راغی. دلته وګورئ پکچر، دا په دې معنی چې دغه توری له ده سره وصل ده. دا اتوماتیک هایفنیشن که منول یعنې په خپله خوښه مې وکړه، یعنې په کوم ځای کې چې زه غواړم هلته دې راشي. په دغه شکل مثلا په ځینو ځایو کې چې کله چې مثلا یوه کرښه پوره کېږي او هلته ځای وي، نو دغه د لغت نیمه برخه دلته پاتې کېږي، هایفنیشن راځي، نیمه برخه په لاندې کرښه کې راځي. دا په دې معنی چې دغه لغت یعنې دغه لاندې برخه د سره یو ځای ده او دا دواړه سره یو ځای کېږي او لغت جوړوي. دغه ته هایفنیشن وایي چې دلته د استفاده کېږي. بل انډنټ او سپیسینګ، دا څه کار کوي؟ دلته وګورئ په دې شکل، لیفت د چپې خواته او رایټ له ښي خواته. له دې څخه کولی شي انډنټ وکړي. او سپیسینګ څه کار کوي؟ بیفور آفټر. سپیسینګ یعنې دغه فاصلې د خطونو ترمنځ. بیفور غواړي چې د خط څخه مخکې، د پاراګراف څخه مخکې اضافه کړي، آفټر د پاراګراف څخه وروسته اضافه کړي. دلته دې څخه انډنټ او سپیسینګ کولی شو اضافه کړو. او تر دې وروسته دلته موږ وګورئ پوزیشن او ریپ لرو. دا څه کار کوي؟ دلته مثلا زه راځم انزرټ یو شیپ انزرټ کوم، فرض مثال ما دا شیپ انزرټ راځم لیاوټ ته. دلته وګورئ تر اوسه غیر فعالو، ځکه دا چې د په شیپ کې یا رپ ټکسټ کې یا پکچر کې چې تاسې انزرټ کوي هغه وخت دا فعالیږي. پوزیشن، کوم پوزیشن کې؟ اوس ګورئ مثلا که اکثرا چې موږ عکس چې انزرټ کوو هغه بیا په ډاکومنټ کې په اسانۍ نشو کولی چې انتقال یې کړو، وګرځوو. نو د هغه لپاره به چې دلته پوزیشن کې به راځئ، دلته سکویر ورته انتخابوئ. په دې کې وګورئ لاین اینډ ټکسټ په دغه شکل چې که چېرته غواړئ دلته آپشن ورته انتخابولی شي. دا په دغلته شیپ فارمات یا په فارمات ټایپ کې هم وي. دلته چې راشئ وګورئ دلته پوزیشن دلته هم شته، رپ ټکسټ هم شته، کولی شي له دې څخه انتخاب یې کړئ. دا بیا په دې ځای کې هم شته، دواړه یو کار کوي. دا څه کار کوي؟ دې څخه مختلف دلته وګورئ په عکس کې تاسو ته ښودل کېږي چې کوم پوزیشن کې دغه غواړئ چې راشي. همداسې رپ ټکسټ څه کار کوي؟ سکویر د مربع په شکل اوسي، یعنې شاوخوا ته یې خط اوسي، منځ کې د شیپ یا عکس راشي، ټایټ ځای په ځای دې شي، مثلا ګول شیپ وي په کونجونو کې هم خطونه راشي، یا ثراوټ یا چې وبخښئ دلته به یو ګول شیپ انزرټ کړم چې تاسې په ده باندې لا ښه پوه شئ. دلته مثلا زه راځم دلته ما دغه متن مثلا انزرټ کړی، زه ورته یم چې په دغه برخه کې ما ته شیپ واچوه. لیاوټ ته راځم، انزرټ ته وبخښئ، مثلا زه راغلم دغه شیپ مې دلته انزرټ کړه. په دې کې دا چې مې انزرټ کړه دا دلته هم شته، خو موږ په لیاوټ کې دا وایو. دلته چې راغلم رپ ټکسټ دې ته برخه کې وګورئ سکویر یعنې د مربع په شکل اوسي، ټایټ فټ دې شي. دلته وګورئ ګول، څنګه چې دا ګول دی په همدې شکل دا خطونه هم شاوخوا ته ټایټ شوي دي یا رامنځته شوي دي. بیا که غواړئ دلته نور اپشنونه هم دي. ثراوټ په دې شکل ده،
ټاپ اند باټم یعنی د پاس ولاندې خط اوسي، منځ کې شین اوسي. بیهایند ټکسټ دغه عکس یا دغه شیپ چې ما انسرټ کړی د خط شاته دی اوسي. ان فرونټ اف د ټکسټ او د خط مخې ته دی اوسي. کولی شئ له څخه دغه اپشن پکې وکاروئ، همداسې اډ انکر پوینټ دا څه کار کوي، اډ رب ټکسټ پوینټس څخه کولی شئ دغه ټکو په واسطه دا شیپ مکمل شي کوي، بدل کړئ او ورته استفاده یې کوئ. وګورئ د عکس دغه شیپ دا دلته ما دا ټکي ورته اضافه کړي وي، که څه هم شیپ کې اضافه شوي نه دي خو دا ځای ورته انتخابي ځکه هغه ورسره پیوست شوی دی. نو دا کولی شو له دې څخه وکړو. او برینګ فارورډ یعنی د خط مخې ته دې راشي، سنټ بیکورډ یعنی شاته دې لاړ شي. برینګ فارورډ څنګه، اوس مثلا موږ یو دا شیپ انسرټ کړی، راځم بل شیپ هم انسرټ کوم، مثلا دغه شیپ دلته وګورئ، دلته مثلا ننګ ورته یم چې تور دې شي. اوس دا وګورئ دا دغه شیپ مخې ته ده. دلته راځم پیج لیاوټ کې برینګ فارورډ یعنی دا اوس خو مخې ته ده وایم، سنټ بیکورډ یعنی دا شاته ولېږه، دغه شاته لاړه. بیرته برینګ فارورډ چې ورته یم دی بیرته مخې ته راځي. دا په دغه برخه کې هم شته، برینګ فارورډ سنټ بیکورډ. دا هغه برخې دي چې وروسته د پیج په د شیپس یا د پکچرز یا د رب ټکسټ په فارمټ کې شته چې بیا وایو الاین، دا ټول هر ته شته. روټیټ تاولو ته وایي چې مثلا په کوم اړخ ته وایي، دلته انتخابوي مثلا داسې وایي چې دلته وشي، هر رقم تاسو غواړئ کولی شي. نو دا وه د لیاوټ برخه چې تاسو ته مو تدریس کړه او ځینې مهمې برخې پکې وي، خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر بیا ښې چارې.